بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسې د علامو په ضرب او په تقسیم باندې خبرې کوو. علامې موږ تاسې مثبت او منفي علامې لرو. مثبت او منفي علامې موږ تاسې له بل سره ضربو. نو مخکې تر دې چې موږ تاسې د علامو ضرب او تقسیم ته ورسو، یو ځل به موږ تاسې د دې ضرب علامې وپېژنو. په حساب کې موږ تاسې د ضرب لپاره دغه علامه کاروله. په حساب کې د ضرب لپاره موږ تاسې له دې علامې څخه کار اخلو. په الجبر کې بیا موږ تاسې له نقطې څخه هم کار اخلو، مثلا A ضرب B. همدارنګه د ځینې وخت نقطه هم نه وي، خو موږ تاسې هغه په ضرب باندې فرض کوو، مثلا 3x مربع. اوس په دغه حالت کې 3 او x د ضرب په حالت کې ځینې وخت بیخي هېڅ علامه هم نه وي، نه نقطه وي، هېڅ شی هم نه وي. او ځینې وخت بیا موږ تاسې له کوسو څخه کار اخلو، مثلا 3 ضرب 5x مربع. دلته دا قوس او دغه 3 چې کوم دي دا د ضرب په حالت کې دي. نو له دغه علامې دا نقطه او چې هېڅ علامه نه وي او همدارنګه قوس، دغه موږ تاسې په الجبر کې د ضرب په حالت معنا ورکوي، ضرب لپاره موږ ته استعمالوو. کوم چې دغه علامه وه هغه موږ تاسې په حساب کې استعمالوله. اوس راځو موږ تاسې دغه علامې لرو. مثبت ضرب دی، مثبت ضرب مثبت ته هر وخت مساوي کېږي په شي سره؟ په مثبت سره. کوم عدد درکول شوی مثبت عدد وي هغه موږ تاسې په مثبت عدد ضرب بېرته د حاصل شی له سره کوي مثبت. منفي ضرب دی، منفي مساوي کېږي بېرته له مثبت سره. همدارنګه مثبت ضرب منفي مساوي کېږي له منفي سره. همدارنګه منفي ضرب مثبت هم مساوي کېږي له شي سره؟ منفي سره. یعنې مخالف علامه چې وه هغه منفي کېږي او که چیرې هم علامه و هغه شي مثبت کېږي. په تقسیم کې هم حاضر قیاس موږ تاسې لرو. مثبت تقسیم په مثبت باندې مساوي کېږي له مثبت سره، منفي تقسیم په منفي باندې مساوي کېږي له مثبت سره، مثبت تقسیم پر منفي باندې مساوي له شي سره؟ له منفي سره. او همدارنګه منفي تقسیم په مثبت باندې هم مساوي کېږي له شي سره؟ له منفي سره. نو هم علامه چې پر بل باندې تقسیم کې هغه بېرته مثبت لاسته راکړي، که چیرې مخالف العلامه موږ تاسې پر بل باندې تقسیم کړو هغه منفي لاسته راکړي. نو راوس موږ تاسې دا په یو مثالو کې وګورو. منفي 3a مربع ضرب، ګوره قوسونه دي ضرب په حالت کې، ضرب منفي 4. اول موږ تاسې هغه تر هر څه مخکې موږ تاسې علامې ویلې بل سره ضرب کوو. منفي ضرب منفي مثبت 3 ضرب 4 12. a مربع ضرب a د a مکعب. له قاعدو څخه یوه قاعده نیسو موږ تاسې توانونه جمع کوو. 2 جمع 1 د دې توان 1 ده، دا به څو شي؟ 3 بس. نو مثبت 12a مکعب. نو موږ تاسې عموما د مثبت علامه په شروع کې نه لیکو. نو که چیرې علامه نه ولیکل شوې موږ تاسې خپله دا فکر کوو، فرض کوو معلوموو ځان تاسې دا شی ده مثبت ده. همدارنګه دوه مثال ته راځو. منفي ضرب د دې علامه مثبت ده، ګوره علامه چې نه لري خپله مثبت ده. منفي ضرب مثبت منفي 5 ضرب 2 لس وای ضرب وای وای مربع. یا له قاعدو څخه یوه قاعده مو ونیوله، توانونه جمع کوي، د دې توان هم یو ده، د دې توان هم یو ده، یو جمع یو 2. منفي لس وای مربع سره. همدارنګه په تقسیم کې هم موږ تاسې لرو. منفي تقسیم پر منفي باندې مثبت. a مربع تقسیم پر a مربع باندې به څه شي؟ a لاسته راشي. یا موږ تاسې داسې هم لرو چې دا داسې ولیکو چې a ضرب د a تقسیم پر a باندې دغه یو بیا یو a بل a سره اختصار شي، تنها شی پاتې کېږي مثبت a. نو مثبت موږ تاسې په لومړي سر کې نه ورکوو، ضرورت یې نشته مثبت علامې، نو تنها موږ تاسې که a ولیکو هم کفایت کوي. همدارنګه منفي تقسیم پر مثبت باندې منفي ور مخالف علامت. منفي تقسیم پر مثبت باندې شی لاسته راځي؟ منفي. دا د منفي تقسیم پر مثبت باندې منفي. x مربع تقسیم پر x باندې x لاسته راکوي. که څوک نه مني دا له ثبوت پې کوو موږ تاسې دغه موږ تاسې x مربع داسې هم لیکلی شي x ضرب د x تقسیم پر څه شي باندې؟ پر x باندې منفي. x به له x سره اختصار شي، تنها شی پاتې کېږي منفي x. نو موږ تاسې وایو چې که چیرې هم علامه یو له بل سره ضرب او یا هم تقسیم شي، حاصل یې څه لاسته راکوي؟ مثبت.
او کچیر مخالف العلامه یو بل سره ضرب یا یو بل باندې تقسیم سي اصل شی سره کوي منفي مخالف العلامه منفي او هم علامه مثبت صحیح شو نو دا موږ تاسو د علامو د ضرب او تقسیم حالتونه اوس موږ تاسو یو بل سره ضرب